زمانه دا زما زړګی بیمار غواړي یو کس زمانه دا زما زړګی بیمار غواړي یو کس زړګي ته مې راتلو د پاره لار غواړي یو کس زه نه ویم چې ښایسته یمه زه نه ویم چې بدرنګ یم زه نه ویم چې ښایسته یمه زه نه ویم چې بدرنګ یم ګلونه مې په زلفو کې قطار غواړي یو کس ښایسته و خو دا ډېرو مزدورو دغسې کړی ښایسته و خو دا ډېرو مزدورو دغسې کړی بس لږ شان دی خواري او لږ سینګار غواړي یو کس السلام علیکم ګرانو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش څنګه چې تاسو ته پته پروګرام پیرزونه کې مونږ ګرځو شاعرانو پسې هغوی سره مرکې ریکارډ کوو د هغوی په ژوند باندې خبرې کوو هغوی سره د شعر او په ادب په اړه باندې خبرې کوو په دغه لړ کې نن راغلي یو پېښور تحکال ته کوم کې چې ډېر قدردان ډېر په مونږ ګران مشر ژوند کوي شاهد علي شاهد صاحب خبره کوم او شاهد علي شاهد صاحب نه به شعرونه هم اورو د هغوی د ژوند خبرې به هم اورو ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونه کې شاهد علي شاهد صاحب ته خپل پروګرام کې سلامونه او احترامات وړاندې کوم السلام علیکم شاهد صاحب وعلیکم السلام ډېره مننه خوشحاله شي آباد شي شاهد علي شاهد صاحب بلها مینوال لرئ که په لر کې دي او که په بر کې دي ستاسو د تعارف هېڅ حاجت نشته او بیا هم داسې مینوال به وي چې تاسو سره به نابلده وي تاسو سره به ناشنا وي د هغې خلکو دپاره خپله پېژندګلو مو وکړله ډېره مننه به وي ډېره مننه بالکل زما چې دی نو کلي صحیح دا مردان دی مردان کې یو کلی دی فاطمه ورته وي دغه زما کلی دی په دغه کې زه پیدا شوی هم یم او زما 1900 یم دغه زما تاریخ پیدایش دی او په دې کې چې دی نو زه ماشوموالی مې هم تېر کړی دی د ژوند ډېرې لمحې مې هلته تېرې کړي دي بالکل شاهد صاحب شاعرۍ د دنیا ته څومره وخت نه تړون لري شاعرۍ سره او د شاعرۍ نه علاوه څه مصروفیات لري څه د ژوند کومو هلو ځلو کې مصروفه یې شاعري چې دی نو دا خو زما د ډېر ماشوموالي ملګرې ده بلکې زما سره سمه پیدا شوې ده 1988 یم چې دغه وخت کې به زما عمر تقریبا 10 یا 12 کال و ما د خپلې شاعرۍ شروعات کړې خو د دې نه مخکې به زما په ذهن کې د شاعرۍ اواګانې الوتې رالوتې او د شاعرۍ سره سره دغه خو زمونږ چې دی نو فن دی الله تعالی یو فن دی چې انسان لی ورکړي او د دې سره سره زما روزګار ذریعه معاش چې دی نو هغه زما نوکري ده چې په خیبر میډیکل یونیورسټۍ کې ما ته په پېښور کې نوکري میلاو شوې ده او په هغې باندې خپل ژوند تېروم د خپل ژوند زیاتره وختونه په هغې باندې تېروم سمه ده شاهد صاحب کو حالاتو ته وګورئ ډېره ګرانه نشي د شاعري ستاسو دپاره چې لکه یو عام روټین کې یو سړی څنګه په شعر باندې کمې ښکلاګانې کم دغه چې ویني په خپل شعر کې رانغاړي تاسو هغې څنګه دا ښکلاګانې دا رڼا دا خپل شعر کې څنګه ځای ورکوئ څنګه تصور لرئ اصل کې ځینې خلک داسې وي د دې به زه تاله یو مثال درکړم ځینې خلک داسې وي چې هغه لکه مونږ د لیکوال او د نه لیکوال خبره به وکړو موازنه به وکړو چې کوم سړی لیکوال وي د هغه په ټولنه کې داسې مثال دی چې د ده د نظر مثال د کیمرې دی عام خلک چې دی نو خپل نظر داسې استعمالوي چې صرف یو څیز ته ګوري او لیکوال چې دی نو هغه خپل نظر داسې استعمالوي لکه د کیمرې په شان هغه خپل نظر باندې د معاشرې عکسونه وباسي بیا ځینې خلک په ټولنه کې داسې وي چې هغوی په خپله د نظر نه محرومه وي یا د دغه رڼاګانو نه محرومه وي خو د هغوی حس دومره تیز وي چې هغه د هغه خلکو چې کم خلک لیکوال نه دي او هغوی غټې غټې سترګې لري او په هغه سترګو باندې هغوی کار کوي مشقت پکې محنت پې کوي نو د هغوی حس څه ته چې احساس وي څه چې محسوسول کوي که نه هغه د هغوی نه تیز دی نو ځکه چې په دې ټولنه کې ما ډېر خلک داسې ولیدل چې هغوی چې دی نو په خپله خو داسې ښکاري چې د خلکو په نظر کې هغه د رڼاګانو نه محروم ښکاري خو هغه د خلکو لارښود وي او هغوی خلکو ته لارې سموي سمه ده شاهد صاحب څومره کتابونه مو لیکلي دي او د کتابونو نومونه مو څه دي 3 کتابونه مې راغلي دي په مارکیټ کې موجود دي او څه خو خیر شته هم نه ځکه چې شاټ کېږي مونږ چاپ کوو بیا شاټ کېږي که نه اولنی کتاب دی د حالاتو کې سندره شم کسان ده دویم کتاب دی دا کیسه به دغسې نیمګړې وي او تقریبا چې 2-3 صفحې پیجونه یو کتاب دی بل کتاب دی پرخې د ګل په غېږ کې اور واغسته او څلورم یو کتاب دی چې هغه کمپوز شوی دی بالکل د چاپ په مرحله کې دی پروف ریډینګ یو وشو لږ کار دی پکې هغه صرف د نظمونو کتاب دی د هغه نظم نوم دی د هغه نظمونو د کتاب نوم دی
د زخمونو په جامو کې تصویرونه او زما په خیال چې 400 نه زیات څپې لري. سمه ده. دا راته شاید صاحب زمونږ د عام خلک چې کوم دي اکثر له د دوی په ذهن کې دا خبره وي چې څوک شاعر وي نو هغوی به لازمي مینه کړې وي، عشق به یې کړي وي، هغې نه بعد به د شاعرۍ شروع کړي. دا خبره تر کومه حده پورې ټیک ده؟ آیا که ټیک ده نو تاسو هم مینه کړې ده؟ مینه د عباسین صاحب یو شعر به ووایم چې بې مینې ژوند راته څه داسې بې نمکه ښکاري لکه د کلي د ملک نه چې خاني لاړه شي. مینه د ژوند برخه ده، د مینې نه بغیر ژوند چې دی نو هغه نیمګړی دی که نه. خو بهرحال د مینې اقسام دغه پېژندل دي. بیا که مونږ په دې باندې خبره کوو نو خبره ډېره زیاته لرې دي. مونږ د خپل دور د مینې کمپیریزن کوو، لږ تېر ځو 20-30 کاله وړاندې ځو، هغه مینه ګورو. د تېره مینه داسې وه چې هغه سندرې مونږ وګورو دې وخت وګورو که نه وي چې هغه وخت سندرې به مونږ اورېدې چې او زه په نا ولاړه یمه هلکه بلی مه نړوه لیدې مې نه شي. او د دې دور شاعري، د دې دور مینه او که د مینې ته زړه کېږي نو راځه که نه. ته دې ته وګوره زمونږ کمپیریزن مینه د ژوند رڼاګانې دي، مینه به مونږ هم کوو. خو بیا دا خبره ده چې کومه شاعري د مینې په وجه شروع شي نو په هغه شاعرۍ کې چې د ډېر زیات مقبولیت نه راځي. او کومه شاعري چې د مینې نمایندګي وکړي نو هغه شاعري چې د هغه په خلکو کې راجم کوي، په خلکو کې مشهورېږي هم. ځکه چې هغه وخت کې چې د چا عمر په 10 کاله یا 12 کاله یو دی په هغه وخت کې غزل لیکي، ته ماته وایې دی به مینه څنګه پېژني؟ د مینې جذبه هم دی نشي پېژندی. مینه بیا وروستو پېژندل شوه او شاعري ما مخکې شروع کړې ده. خو دا ده چې په کوم ژوند کې مینه نه وي نو د هغه شاعرۍ مثال چې دی نو د هغه ژوند مثال د بېمالګې ډوډۍ وي. سمه ده. بلکل همداسې د شاهد صاحب دا راته ووایي چې کومو سندرغاړو دله ګانې یا سندرې یا غزلې ویلي دي؟ یاره ډېرو خلکو ویلي دي او پی ټي وي والا هم ډېره زیاته ریکارډ کړي دي، پاکستان ټلویزیون والا. نور عام خلکو ویلي دي، سردار یوسفزي ویلي دي، سردار علي ټکر ویلي دي، ګلزار علم ویلي دي، وږمې ویلي دي، او رابعه الله دې وبخي رابعه تبسم هغې ویلي وي، او مینلي یوه لکتې هغه ویلي دي، او یمي داسې عقلمینه شوه که نه، رخسار شوه، دا نورې جینکې دي، نازیه شوه، دې ټول ویلي دي نو ډېر ویلي شوي دي. ښه شاهد صاحب دا راته ووایه د کومو ادبي ټولنو سره تعلق ساتئ او که نه؟ بالکل ادبي ټولنو سره زموږ په خپل کلي کې مونږ یو ټولنه جوړه کړې وه د ډېر وخت نه، پښتو ادبي ګلزار فاطمه، د هغې یو پیج هم شته دی. په هغې باندې مونږ هغه ټولنې هغه هر څه ورکوو لکه که نه. کله کله اوس هم په هغې کې زه چې دلته نه لاړ شم نو د هغه ملګرو حوصله افزایي او هغې سره ناستې کېږي او ډېرو ادبي ټولنو سره بالکل زه پاتې شوی یم. دلته په پېښور کې پوهنتون ادبي ستوري په دغه ټولنه کې زمونږ ناستې کېږي، هغې سره ناسته پاسته کېږي. او په دې پلوسۍ کې یوه ټولنه وه غوري خیل ادبي جرګه، د هغې سرپرستۍ علاوه ما ډېر وخت کې د هغې سره هم پاتې شوی یم. ښه سمه ده. دا راته وایي شاهد صاحب چې خپله کوم شاعر خوښوي، کوم شاعر نه متاثره یې؟ یاره متاثره کېږم د هېڅ چا نه نه، ځکه چې که د چا نه څوک متاثره شو نو زما د اندازې مطابق چې د هغه شاعري چې دی نو برباد شوه، بیا به هغه د هغه نه رنګونه اخلي. نو زما په خیال چې رنګ د هېڅ چا نه اخیستل نه دي پکار او خوند د هر چا نه اخیستل پکار دی. خوند مې د ډېرو شاعرانو نه اخیستی دی، ډېر خواږه خواږه شاعران قدردان. او زه که یو نوم اخلم نو په هغې باندې به چې دی نو زما سود نه کېږي. خو ډېر ښه نومونه دي چې زموږ سره په دې دور کې کوم خلک ژوند کوي. درویش دراني شو، رحمت شاه ساحل صاحب شو، او محمد سعید مردان سره تعلق ساتي، او داسې ډېر زیات خلک، همیش خلیل صاحب شو که نه، او رحمت الله درد والله دې وبخي. څه خلک زمونږ د قافلې نه تللي دي که نه، اکرام الله ګران صاحب شو، او داسې ډېر خلک دي، غني خان حمزه بابا، اجمل خټک. نو دغه د پښتو ستوري دي او کوم خلکو چې د پښتو دپاره کار کړی دی یا کار کوي هغه که زه نه هم پېژنم او د هغې شعر زه اورم نه په ما خواږه لګي او هغه زما خوښېږي. ډېره ښه ده. شاهد صاحب خبرې به نورې هم کوو، ستاسو خبرې ماشاءالله ډېر زیات خوند کوي، خو مینوال بور کېدو ته نه پرېږدو. څه به راسره شریکوئ؟ تاسو څه وایې؟ غزل وایې، نظم وایې، زه به درسره شریک کړم. ستا د خولې خو زموږ هر یو شیز خوښ دی، خو زموږ د مینوال هم خوښ دی. نن سبا نظم خلک ډېر زیات خوښوي، خو نظم مو راته مخکې کړو نو ډېره مزه به وکړي. صحیح، یو نظم به درسره شریک کړم، موارا نظم دی. د دغه نظم عنوان دی بې څوکه مړي. ارشاد پښتو کې ورته بې څوکه مړي وایي او په اردو کې ورته لاوارثه لاش وایي که نه. نو داسې دی چې زه بدبخته له ازله ټکر یم، د رنګ رنګ امتحانونو سره مخ وم، که د دغه ازمیښتونو زنځیر ګورې
مختلفې اندېښنې د دې کړی وې. دغه ټولې مرحلې ډېرې ترخې وې خو د هرې مرحلې تراخه بدل و. د ژوند هغه مرحله ډېره ترخه وه. زما خیال دا دی چې زه 6 کلنی وم. زمونږ خپلو کې واده و ماته یاد شي. زه په جنج کې د مور پلار نشوم ورکه. تردد ګرځېدم په جړا وم. یوې ترور ځان سره ګاډي کې سوره کړم. د ډولۍ سره یو ځای جنج کې روان و چې یو درز شو. 2 ګاډي سره مخ شو. اکسیډنټ شو. ډېر خلک پکې مړه شو. دغه مړو کې زما پلار او بیبي هم وو. زه د خدای په جهان ځان له شوم پاتې. نه مې ترو نه مې رور نه مې ماما و. زه په مور او په پلار ځکه وم ګرانه چې زما نه بله خور و نه مې رور و. هغوی ماله ډېره مینه راکوله چې هغه مینه زما د ژوند نه لاړه. دا د ژوند یوه ترخجنه مرحله وه. خو د دې نه وروسته نور تراخه هم ډېر و. یوه ترور مې و هغې د ځان سره کړم. خدمتونه د ټول کور په ما کول یې. اخترونه مې بې خونده بې مزې و. ما د هرې خوشحالۍ په وخت جړلي. په زړو زړو جامو کې شوم رالویه. چېرته نوې جامې ما اغوستې نه وې. ښه مې یاد شي چې د دوی سره مې چرې په یوه پینډه ډوډۍ خوړلې نه وه چې د دوی نه کومه پاتې شوله. ما به یقین وکړې تل هغه ډوډۍ خوړله. یوه ورځ زما د ترور خاوند بیمار شو. د ګردې په شدید رنځ کې راایسار شو. د هغه د اپریشن دپاره ترور مې زه یې خرڅه کړم. زما سودا یې وکړه. هغه ځکه چې بې څوکه وم ویړیا وم. د هغوی نه مې هېڅ څوک د تپوس نه و. یو ګېډې روپۍ یې واخیستې خبر شوم. په ناترسه ظالمانو کې یې ورکړم. هغه کور زما دپاره جهنم و. په وړه وړه خبره ما دپاره پیغورونه و، وهل و، خندنې وې او جړېدمه ورتېدمه سوځېدم به. د خاوند د لاسه دومره تنګه نه وم. په هغه کې همدردي او مینه وه خو د کور خلک یې بې کچه ظالمان وو. که خاوند به ماله لږه مینه راکړه نو هغه مینه به دوی ما پورې اور کړه. بس هغه د کور د خلکو نه مجبور و. زما خواښې ډېره زیاته وه مکاره. سخر بابا مې د هغې د خولې سړی و. راته دواړه به په هره موقع یو وو. په یوه موقع مې هېڅ ویلی نه شو. نور زه دې کور کې د هېڅ چا د جواب نه وم. هر یو درد به مې په چپه خوله زغملو. دې حالاتو په ژوندون کړم ستومانه. یوه شپه زما خاوند چې کور ته راغی ما هغه ته لپې لپې اوښکې تویې کړې. په جړا جړا کې دا مې ورته ووې زه خو دلته د هر چا په خپو کې رغړم. په خدمت کې د دې کور ناراسته نه یم. ستا د پلار وهل په چپه خوله زغممه. ستا د مور د خولې کنځلو ته هم خاندم. دا په دې وجه چې ته مې د سر تاج یې. ستا له مخه په دې هر څه تل رضا یم. که زه چپ یم نو بېوسه یم پردی یم. ستا د کور خلکو تر ننه خپله نه کړم. قربان ته خو مې خاوند یې رحم وکړه. زه خو ستا دپاره دلته یم ناسته. دا چې ما د خپل خاوند سره کولې دا خبرې زما خواښې اورېدلې. د تنبې نه پناه غلې وه ولاړه. خو زه نه وم خبر له دغه رازه چې دا پټه د ولاړه غوږ یې ایښې او زما د خولې خبرې ټولې اوري. په غوسه شو له کمرې ته را دننه. زه یې ونیوم کلکه د ویښتو نه او په فرش باندې لاندې را ګزار کړم. دواړه خپې راته کلکې په سر کېښوې. په غوسه غوسه زما خاوند ته وایي دا مکاره دا چاپلوسه دا کوډګره په هېڅ حال زما د کور قابله نه ده. ډېر بې خونده یې پښتو پتا کې نشته چې هغه درته زما په سر لګیا ده. خوله یې نه ماتوي ته ورته لا ګورې. ښځه سوي په پیسه باندې سل کېږي. دې چوړی ستا نه زما مقام هېر کړې. که دې وبخله دا ښځه سوي په پیسه باندې سل کېږي. دې چوړی ستا نه زما مقام هېر کړې. که دې ښځه کړه نو دا خبره واوره د سینې پی به ونه بخمه تا ته. زه د دې باوجود هم شوم راپورته. ما یې زنې ته کړه لاس چې مافي غواړم. د تودې څپېړې چاپ مې په مخ جوړ شو. ما ته یې وویل ما نه سله مافي غواړې. ورشه وغواړه مافي د هغه خدای نه چې ستا په شان یو شی پیدا کولو. ما په دغه اندېښنه هم صبر وکړ. خو مدام مې د پیغور ډوډۍ خوړله. د وجود وینې مې وچې کړې خو بیا هم زه په دې کور کې هېڅ چاته هم ښه نه شوم. ما چې دغه کور کې خپل مقام لیده نو دغه سوال به مې کوه د خپل ربه چې یو زوی راکړی او بیا دومره ژوند راکړي چې زه ووینم انګور په دغه کور کې. او دا خواښې مې ساتې تر هغه وخته چې تر کومې ورته ما ښودلې نه وي چې انګیان دې خلک څنګه ساتي کور کې. خپلې لوڼوي انګیان دې پردی نه وي. ما په اور کې د ځوانۍ وختونه تیر کړه. ما بلا ظلمونه دي زغملې. د لیورونو بدې ردې خو لا پرېږده. اندروریانې راته کور کې سرې مچی وي. ما چې دغه کور کې خپل مقام لیدنو د لیورونو بدې ردې خو لا پرېږده. اندروریانې راته کور کې سرې مچی وي. دې حالاتو په ژوندون کړم ستومانه. په والله بغیر د خپلې خودکشۍ نه بله لاره د فرار مې پیدا نه کړه.
په والله بغیر د خپل خودکشي نه یو لاره د فرار مې پیدا نکړه. زما ژوند په هغوی باندې تاوان وي چې به زه د چا په خپو کې رغړېدم. زما ژوند په هغوی باندې تاوان وي چې به زه د چا په خپو کې رغړېدم او زما د ژوند قیمت پکې هم نه و. زما ژوند په هغوی باندې تاوان وي چې به زه د چا په خپو کې رغړېدم او زما د ژوند قیمت ورسره نه و. خودکشي چې د چا د لاسه وکړه د هغې خلکو نامې پکې هم لیک وي. د پولیس د یو سټیشن مخې ته پروت و. دغه لاش د چا بې څوکه ښځې لاش و او یو خط یې د سینې د پاسه پروت و. دا د درد ډکه کیسه پکې خوندي وه. دا چې ما کومه په تاسو در پیرزو کړه دا چې ما د خپل تاریخ کرښو کې ځای کړه. ډېر ښه دی شاهد علي شاهد صاحب. خبره پکې نشته دی. مینوالو به خوندونه اغوستې وي او ستاسو لفظونه د دې معاشرې عکاسي کوي او الله دې ستاسو حافظه همدغه شان برقراره وساتي. الله دې تاسو له نور هم توفیق درکړي چې د پښتو ژبې دپاره او د پښتنو دپاره ډېر کار وکړي. شاهد علي شاهد صاحب رابه شو ستاسو د ریډیو زندګۍ ته. ریډیو ته په کم دور کې رالی او ریډیو کې ستاسو پروګرام چې چلی په کوم ورځ باندې وي او تر کوم حده پورې تاسو دغه ریډیو پروګرام ته تیار یې؟ ریډیو ته خو زه ډېر وروسته راغلی ما. زه ټول ناول ټي وي ته تللی وم. پی ټي وي ته تقریبا دا 1996 کې زه تللی وم ټي وي ته. ما اولنی پروګرام چې د هلته کړی و پښتو ادب تر دې دمه دا یو پروګرام به کېده او بیا وخت سره هغه پروګرام کې چې د زما سره په انټرویو شوی و سلما شاهین او میاں نورالدین کاکا خیل الله دې وبخښي وفات شوي دی اوس. هغوی زما سره انټرویو کړی و په نظم باندې خبرې کړې وې او بیا زما سره خبرې کړې وې او بیا ما نه نظم اورولی و. نو په هغې کې ما ته یاد شي چې ما نظم ویلی او بیا د هغې نه پس مشاعرې وې وخت په وخت او ریډیو پاکستان کې بیا پروګرامونه شو. خو پښتونخوا ریډیو ته زه چې راغلی یم نو دا په 1910 کې راغلی یم 1910 کې او زه لګیا یم هغې سره دغه وخت نه په زمزمې نوم باندې یو پروګرام کوم. خو په دغه پروګرام کې ما کوشش کړی دی چې تر اوسه پورې دغه پروګرام کوم معیار دی هغه ما ساتلی دی او څومره چې ښه کلامونه دي ښه شاعران دي دغه خلکو انتخاب کلامونه مې راوړي دي هغه به مې په یادول ځکه چې زه لوستل نه شم کولی نه لیکل کولی شم لوستل او تر اوسه پورې هغه کلامونه چې زه کوم شریکوم نو زه په یادو باندې د ټولو ملګرو په هر پروګرام کې د 10-12 شاعرانو کلامونه زه شریکوم سره د یو نظم او داسې مختلف نور چې څه زما د وسه کېږي څه خواري د بس هغه در غریبي او د خپلو مینوالو د خپلو ولسوالو په وړاندې وي. سمه ده شاهد صاحب. بلها چینل لرو پښتونخوا ډېرې چینل لري او ډېرو چینلونو زه به ویم چې پښتونخوا ریډیو کې هم ډېر ادبي پروګرامونه کوي مختلف ارجیګانې کوي ادبي پروګرامونه کوي ښکلي پروګرامونه راوړي. ستاسو پروګرام ما هم اورېدل ډېر مینوال یې خوښوي خو ستاسو پروګرام ډېر سیریز وي وجه څه وي؟ اصل کې خبره ده چې د انټرټینمنټ لپاره هم ډېر زیات پروګرامونه کېږي. که ادبي پروګرامونه کم کېږي نو هغه هر سړی د خپل مزاج متعلق کوي او که ادبي پروګرام کله د هغې نه دغه انداز ته ووته د سیریس والې د هغې نه ووته نو په هغې کې به هغه خوند پاتې نه شي هغې کې به هغه معیار پاتې نه شي. دغه زه لږ غونته کې ځان په دغه پروګرام کې سیریس په دې وجه ساتم چې څوک غیر معیاري کلام زما سره شریک نه کړي. کم پروګرامونه چې سیریس نه دي ادبي نو په هغې کې هر سړی هر څه شاملولی شي. څوک به ټلیفون کې وي زه غزل ویم انتخاب ویم نو هغه به پته نه لګي د یو غزل وي شامل به شریک به په بل پسې شي لکه د حمزه بابا غزل به وي او مخکې به ته وي د اسرارت الغزل شریک ومه نو هغه په دې کې د هغه څه ګناه نشته چې هغه اسرارت لیکلي هغه به داسې چې اکثر اس ام اس وکړي خلک داسې کوي چې د یو کس غزل او په بل مطالعه خو شته نه ده سره نو زما دغه کار نه خو زم چې د چا غزل وی چې هغه دغه په نوم باندې شریک شي او که په پروګرام کې ځان سیریس نه ساتي نو ټول به پکې هم دغه چل کېږي چې څوک به د ساحل غزل د اسرارت په نوم وي څوک به د خوشحال بابا غزل د حمزه بابا په نوم وي څوک به د رحمان بابا غزل د عباسین په نوم وي او دغه میکس څنګه به کېږي او د طالبانو کاسبه ته جوړوي بیا. سمه ده شاهد صاحب کله مو خپله ریډیو ته ټلیفون کړی دی؟ بالکل چې داسې پروګرام چېرته اورم په پروګرام کې داسې په موضوع خبرې کېږي او هغه خبره داسې چې غیر معیاري داسې خبره پکې راکړي چې په هغې ماته معلومات چې دا خبره غلطه وکړم د هغه نیوکه وکړم او د هغې دپاره ټلیفون وکړم خو بیا هم هغه کس ته په موبایل ټلیفون وکړم چې ته ما ځان سره راواخله چې زه د دې خبرې صفایي وکړم نو اکثر په ډېرو پروګرامونو کې زه نیوکې کوم د خلکو او هغې ته بیا ټلیفون کوم او هغه ورته ټیک کوم چې دا خبره داسې نه ده دا داسې ده. ریډیو ته نمبر په اسانه میلاویږي؟
نه په ګرانه ورته ملاویږي. زه د ریډیو په نمبر ټلیفون نه کوم. سمه ده. کله چې تاسو ته په ریډیو باندې یو سړی دومره په محنت سره دومره په دغه باندې تاسو سره ډېر خلک غواړي چې کلام ما په خپل هم څو پیرې ټرای کړی ده چې شاید صاحب سره خپل کلام شریک کړم، خو تاسو چې کله پروګرام کې تاسو له یو کالر راشي راځه په خپل نوم را سره شریک راځي په غزل راځي، اساس دغه وخت کې ستا زړه کې داسې نه راځي چې د کالر دومره محنت کړی دغه کړی دی په کار چې دله ټایم ورکړم؟ داسې خبره ده چې کوم دا پښتو هغه متل دی کنه چې میاشت اوله معلومیږي. نو الله تعالی چې دا تجربه الله تعالی مال راکړي چې مال چرته سو کتاب راکړي کنه او دا هغه کتاب زه یو غزل وګورم نو ماته دا پته ولګي چې دا کتاب څومره پای کتاب دی، د کمه پای کتاب دی، او چې څوک راته غزل وایي کنه او یو شعر ماته د غزل وایي نو ماته دا غینه پته ولګي چې په دې غزل کې څومره زور وي کنه دا د کمه پای غزل دی. نو زه چې کم خلکو خواري کړی دا هغه له بهشکه چې زه دا د مرکوم او دا غي له زه بار دا غي نه غږ شیرونه غوښتنم کوم، خو چې کم کس خواري نه کړي نو په میډیا کې زه غل دا ځکه نه ورکوم چې هغه په خوشپیمه کې مبتلا کیږي. هغه وایي چې ګنې یاره ما پریشان کار کړی دی او چې کم سړی په خوشپیمه کې مبتلا شو دی ودرې د کار نشي کولی. سمه خبره ده. دا سوال تاسو نه شاید صاحب د دې لپاره ما وکړو د ډېرو خلکو په ذهنونو کې دا کار دی چې شاید علي شاید ځان ته غټ ګوري په دغه وجه باندې کالر له ټایم نه ورکوي. نو ښه ده تاسو نن په خپلې خوله باندې وویل چې زه په کوم مقصد باندې کالر له ټایم نه ورکوم. یو خبره کومه خبره زه دا کومه زما د موبایل نمبر دی هغه کولاوي زما په کتابونو کې چاپ دی چې کم سړی زمانه دا ګیله کوي چې یاره د په میډیا باندې ماله ټایم رانه کړه هغه سړی کې کېدی شي څه کمزوري دغه په کلام کې هغه د ماته زما په پرسنل نمبر ټلیفون کې هغه ما ټایم ورنکړه هغه ما توجه ورنکړه هغه سره زه کینه ناستم دغه ګیله به حق هغه به زمانه بې ځای دغه جرمانه منم، خو په میډیا کې چاله زه بې ځای داد نه ورکوم. سمه خبره ده. همدغه شانې په کار هم ده ځکه چې ډېر غیر معیاري شاعران نن سبا مونږ ګورو او همدا میډیا والا ولا داد ورکوي همدا میډیا والا خبره وره محمد شاه دلکش صاحب څومره غیر معیاري شاعران چې پیدا شوي دي کنه دا ټول میډیا پیدا کړي دي که دې خلکو د دې خلکو حوصله افزایي نه کوله دې له وخت نه ورکوه دې مخې ته نه راوستل او د دې په ځای باندې سنجیده شاعران مخې ته کېدل یاره ته یقین وکړه دا خلک به روکو دا خو دې خلکو را مخامخ کړي دي. مونږ په دې وجه باندې وایو چې یاره په میډیا کې داسې خلک ناست د داسې خلکو ناسته پکار ده د میډیا مشران داسې خلک پکار دي چې هغوی ښه ادب معیاري ادب او بازاري ادب پیژني چې هغوی د دغې موازنه کولی شي. شهید علي شاهد صاحب دا راته ووایه چې یو شاعر کو ښه غزل لیکي نو هغه له څه کول پکار دی؟ ښه غزل خو ما ته وایي چې د ښه غزل دپاره پیژنګلي پکار ده چې ښه غزل په څه ښکلي کېږي. د ښه غزل دپاره چې د لومبۍ خبره خو دا ده چې خیال ښه خیال پکار دی ښکلی خیال. دویمه دا ده چې پنکاري پکار ده د لفظونو تړون پکار دی چې جوړښت څنګه پکار دی. دریم د ښه غزل دپاره حسن پکار دی مضمون کنه چې د مضمون داسې چې هغه ښه مضموني زړه پورې مضموني او بله چې دنو تشبیهات پکار دي استعارې پکار دي چې دې په دې باندې عبور لري. نو دا ښه غزل بس یو سړی څنګه لیکي هغه د ښو شاعرانو کتابونه ولولي هغه د ښو شاعرانو په محفل ناستو کې په ټولنو کې د کینی او د خلکو خبرو ته د غوږ کېږدي. نو هنر خو الله تعالی سړي له ورکوي بیا دا پخېږي وروسته د خلکو سره او دا صلاحیت چې دنو د الله تعالی سړي له ورکړي که فرض کړه یو سړي له الله تعالی د شعر د لیکلو صلاحیت ورکړي وي خو د تجربه به هم په دغه خلکو سره وشي او دی به د کتابونو نه زده کړو کی خو که په دغه قدرتي صلاحیت نه نو که د دنیا شاعرانو سره کینی او د دنیا کتابونه ګوري نو د غزل نشي لیکلی. سمه ده. شاهد صاحب نور ورا سره شریکوي خپل غزل لا سره شریک چې مینوال دي خوندنوال؟ بالکل غزل به سره شریک کما غزل شعرونه دي چې ښکته کړي نازک نازک لاسونه په تنور کې چې ښکته کړي نازک لاسونه په تنور کې زوایم لمبه نشي ګلابونه په تنور کې. ډیر ښه بیا وایي شاید صاحب چې ښکته کړي نازک لاسونه په تنور کې زوایم لمبه نشي ګلابونه په تنور کې او ستا سره لمبه کې پاتې شي که ته ترې اثر راوړې ستا سره لمبه کې پاتې شي که ته ترې اثر راوړې بدل شي د یو بل سره رنګونه په تنور کې. ډیر ښه دی شاید او لوګي بهانه کو بلا اوخ کې اتوي کړي لوګي بهانه کړو بلا اوخ کې اتوي کړي سیزل چې زما د لاس خطونه په تنور کې. ډیر ښه دی شاید صاحب بیا وایي دا شعر لوګي بهانه کو بلا اوخ کې اتوي کړي سیزل چې زما د لاس خطونه په تنور کې تر څو پورې به اور د جدای په دواړو بلوي
تر څو پورې به اور د جدایۍ په دواړو بل وي تر څو به تېروو د ژوند وختونه په تنور کې ډېر ښه دی شاید صاحب ډېر ښه او که ستا د مخ خوله ده خو زما د روح غذا ده که ستا د مخ خوله ده خو زما د روح غذا ده یار ظلم دی د عطرو بارانونه په تنور کې ډېر ښه دی شاهد صاحب بیا وایه دا که ستا د مخ خوله ده خو زما د روح غذا ده یار ظلم دی د عطرو بارانونه په تنور کې او چې سترګې د لمبو د آینو نه نو باسي چې سترګې د لمبو د آینو نه نو باسي راځي ورته زما سوي عکسونه په تنور کې ډېر ښه او شاهد ستا د ژوند ډېرې خبرې به یې وکړې شاهد ستا د ژوند ډېرې خبرې به یې وکړې خو بیا به یې هم کم نشو غمونه په تنور کې ډېر ښه دی شاهد صاحب ډېر زبردست او که نظم ته دې وګورو په هغې دې هم حد کړی دی او که غزل ته دې وګورو په هغې دې هم حد کړی دی او بیا به زه ووایم چې الله پاک دې ستاسو لا ډېر عمر درکړي د پښتو خدمت کولو دپاره او خبرې اوږدې شوې خبرې راغونډه خو چې تاسو سره ما کله مرکه جوړوله پر روانه کې ستاسو یو مینهوال دی ثناء الله په نوم باندې هغې ستاسو دپاره یو سوال رالیږلی دی هغه وایي چې شاهد صاحب نه تپوس کوي خپله هم معذوره دی شاهد صاحب نه تپوس کوي چې شاهد صاحب زړه کې څه ارمان لري چې کاش تا پوره شوی وي ارمان چې دی نو د انسان ژوند داسې دی چې د ارمانونو دا د زنځیر د کړو مثال لري چې یو پوره کېږي نو بل پیدا کېږي که نه او خو زما د ټولو نه زما چې څومره ارمانونه شي دي په ژوند کې پیدا شوي دي نو الله تعالی خو د واړه واړه ارمانونه زما ټول پوره کړي دي خو زما دوه غټ ارمانونه داسې دي چې بس دا پته نه لګي تر دا اوسه پورې نه دي پوره شوي نور ډېر غټ غټ ارمانونه هم پوره شو خو په هغه غټو ارمانونو کې دوه ارمانونه پاتې دي چې دغه لا تر دا اوسه پورې نه دي پوره شوي یو ارمان زما دا دی چې زه حج له لاړ شم او دویم ارمان زما دا دی چې زه ځان خپل کور جوړ کړم ډېر ښه نیت لرئ ډېر ښکلي ارمانونه دي او الله دې وکړي چې هغه دغه دواړه ارمانونه ستا برابر شي او سره د ټولو مسلمانانو کومو خلکو چې همدغه ارمانونه په زړه کې دي الله دې وکړي چې همدغه ارمانونه ټولو برابر شي سره ستا او سره زمونږ خپل لنډ میسج خپل پیغام ورکړي د مینوالو په نوم کې بیا به درنه اجازت غواړو نو پیغام خو به دغه دی چې څومره ملګري دي چې د کم فیلډ سره کم خلک تړلي دي او هر یو کار چې دنه په اخلاص باندې وشي نو زما په خیال چې ټوله معاشره به ټیک شي لکه که یو سړی ډاکټر دی هغه خپل خدمت په مهنت باندې وکړي په اخلاص باندې وکړي یو سړی انجینیر دی هغه هم په خپل کار کې اخلاص شامل کړي چې کله اخلاص راشي نو لالچ د منځ وځي هرڅ او غرض د منځ نه وځي نو زما په خیال چې هر یو کار چې دی نو هغه په اخلاص کول پکار دی ټولو ملګرو له پکار دی چې په هر یو کار کې چې کم کار د چا په لاس کې دی هغه په اخلاص سره وکړي نو دغه زمونږ د ټولنې او د معاشرې او د وطن او د دې خاورې د آبادولو یو ذریعه ده ډېره مننه کوم شاهد علي شاهد صاحب چې موږ په دومره قیمتي وخت راکړو او موږ سره مناسبه وکړو ډېره مننه او ستاسو وخت هم ډېر قیمتي دی ستاسو کار هم ډېر قیمتي دی دغه زیار ته موږ په ډېر ښه نظر ګورو چې د ملګرو سره ناستې د پښتو دپاره نه پیژنګلي او نه ښه او نه بد او بس د ادب د رشتې په وجه باندې هغوی سره ناست او د هغوی خبرې خلکو ته ورسول ستاسو هم ډېره زیاته مننه مننه شاهد صاحب جی ګرانو کتونکو دا و شاهد علي شاهد صاحب چې تاسو واورېدو شعرونه مو واورېدو د دوی خبرې هم واورېدې تاسو به ترې خوندونه او مزې اخیستې وي انشاءالله بیا به ملاقات کیږي بل پروګرام کې د یو نوي ملګري سره چېرته چې حاد آباد او بریالي اوسئ